سبا زمونږ پښتنو سره ډېرې زیاتې دوکې روان دي. په څه باندې روان دي؟ د دوی په شناختي کارت باندې زمونږ پښتنو سره دوکې کېږي، خو زمونږ پښتانه ځان لا هم نه خبرېږي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وي. ملګرو، تاسو ته په داسې کې ویډیو کلیپ ښکارېږي د ورور سره ډېره غټه دوکه شوې ده. په څه باندې ورسره شوې ده؟ د دوی په شناختي کارت باندې د ده سره دوکه شوې ده. نن سبا چې څنګه تاسو ته پته چې په پاکستان کې کارونه هم نشته دی، خلک کومه توړه چې ده د دې اغوستو وس نه لري، خو چې کله خلک سرکاري وړو ته کیني د هغوی سره بیا دا رقم دوکې کېږي. دا ویډیو کلیپ درسره شیر کوم، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوم. دا کارت چې کوم دی ستا ده دې باندې وړه تا ته میلاو شوي؟ نه جي نه. وړه پرې راغلي؟ او جي وړه پرې راغلي. ښه، تا دا کارت چې کوم دی نو دا کوم ډیلر ته دغه کړی و؟ دا اغوستی و، بس واغوست او ایسته وړه کېږي او بس جمع یې کړو. بیا کې تلو به اوسې 2-3 ورځې پسې لاړو، میلاو راته نه شو. څلورمه پنځمه ورځ راته دا کارډونه میلاو شو، نو چې بیا به م یو ځای لاړو بل ځای په دې وړه وتې دي. ما ته ویل چې سچل به وکړو، نو بس سچل خو دا دغه نه دی، هغې دونه وخت وشو کم ځای له ځو په دې وړه وتې دي او دا نه کېږي. په دې وړه وتې نو دا خو ستا وړه هغه دغه کړي دي. نو ملګرو داسې کار دی چې دا په ډېرو ځایونو کې 2 نمبري شوې ده په وړو کې. د دې د تصدیق وشي او انکوایري دې وشي، ووټر لیست یې راغستلی شوي دي او په هغې د غریب خلکو وړه حق چې کوم دی نو هغه په ځان پسې انټري لګېدلې ده او دغه حالات دي. تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو چې د ورور سره ډېره غټه دوکه شوې ده. داسې دوکې زموږ نورو پښتنو سره هم کېدی شي. کله چې یو کس له میسج راشي چېرې تاسو دومره وړه راوتې، دا شی راوتی دی، خو کله چې هغه د هغې ټریسنګ دپاره لاړ شي چېرې ما ته دا وړه او دا کم حکومت طرفه کم راشن دی دا خامخا میلاو شوی دی، خو هلته هغوی سره داسې دوکې کېږي چې هغوی ته وایي چې یاره تاسو دا راشن چې کم دی دا نه دی راغلی، خو هغوی بیا دا راشن چې کم دی ځان له وایي. تاسو به مختلف قسمه ټرینې په هغه باندې کوئ، خو تاسو ته به دا شو کوي چېرې ستاسو چې کوم راشن دی کوم دوړه دا به تاسو ته نه میلاویږي، تاسو ته به وایي چې دا نه راغلی، خو ډېرې به هغه ځان له وهلي. نو پلیز ډېر احتیاط کوئ. تاسو د ورور ویډیو کلیپ هم وکتو، ډېر احتیاط کوئ. د ویډیو لازمي شیر کړئ چې نور پښتانه ته هم خبر شي. زه حیران یم چېرې دا مبارکه میاشت کې روژې میاشت کې جي دوی څنګه داسې غلطۍ کوی شي، څومره داسې پښتنو له څنګه داسې دوکه ورکولی شي. یار ډېر د افسوس مقام دی. پلیز دا ویډیو لازمي شیر کړئ چې نور پښتنو له هم ورسېږي. ډېره مننه چې هر چېرته هم اعلان خوشحال آباد لره. نوره کې مال اجازت لري. الله په امان.